بسم الله الرحمن الرحيم. د جنېد بغدادي رحمت الله علیه په واقعاتو کې علماء یو واقعه لیکلی ده چې جنېد بغدادي رحمت الله علیه ته الله رب العزت دومره لوی ولایت ولې ورکو ځکه دا یو لوی مشهور ولی دی ټولې پیژني جنېد بغدادي او په تقوا کې د مثالونه پیش کیږي ویل ک فلانه داسې دی لکه جنېد بغدادي د بغداد جنېد وې دا یو لوی پهلوان او پهلواني به کوله او د پهلوانۍ له بادشاهانو وزیرانو پورې خلک راغونډېدل یو ځل یو کمزوري سړي جنېد بغدادي د چیلنج ورکو چې زه تا سره پهلواني کوم میدان جوړ شو بادشاه او وخت حاضر شو ځکه د ډېر ښکلې پهلواني کوله نو سیل دپاره به خلک راتله جنېد بغدادي حیران شو چې یو کمزور انسان ما سره څنګه پهلواني کوي بهرحال میدان سجاو شو او پهلواني شروع شوه چې کله لاس دوانو واچولو نو جنېد بغدادي رحمت الله علیه ته دا کمزورې سړی په غوږ کې وایي چې زه ډېر زیات ضرورتمند یم زما د لور واده دی ما سره هیڅ نشته دی چې زه خپل لور له کپړې جوړې کړم څه کټ ورله والم او څه څیز ورله والم چې په تحفه کې خپلې لور له ورکړم ډېر غریب یم غریبي مې ده د دې وجې نه تا سره پهلوانۍ ته راوتم او دلته انعام دی د بادشاه د طرف نه چې څوک پهلواني وګټي هغه ته انعام میلاویږي نو لہذا ته ما ته چې کوم ځان راو پرځوه راغزار کا نو زه پهلواني وګټم ما ته به انعام میلاو شي اوس دې وخت کې وګوره عزتمندو یو مشهور پهلوان دغه ایګو وي انانیت وي چې زه به یو لوبه ولې بیلم مشهور کس وي هغه هیڅ کله دا نه غواړي چې هغه لوبه کې فیل شي شکست وخوري ځکه شکست لوی عذاب دی انسان ډیر پریشانه کوي نو هغه زړه کې کرل چې یو طرف ته زما شکست دی او بل طرف ته دی یو مصیبت زده او د یو غریب انسان مدد دی یو عام پهلوان سړی دی خو په زړه کې دا سوچ رالی چې نن د دې غریب سړي مدد کوم خیر دی زما نوم دی خاورو کې میلاو شي خیر دی خلک دی وایي چې جنېد بغدادي د یو کمزوري سړي نه وبیلله زړه کې دا یو خبره راله نو یو ځل چې کوم دی جنېد بغدادي راغزار کو بادشاه مې حیران شو دوباره وکړي دا کیل دویم ځل یې ځان راغزار کو بادشاه ویل نه منم دریم ځل وکړي دریم ځل پهلواني وشوه دریم ځل جنېد بغدادي را پرېوت چې را پرېوتو بادشاه ډېر زیات خفه شو او هغه جنېد بغدادي ته ویل تاله به موږ سزا درکو ته خو زموږ د ملک زموږ د ښار ویاړ وې فخر وې موږ په تا باندې فخر کوو په خپل ګروپ باندې کلاړیانو باندې ملکونه فخر کوي د ملک نوم جوړیږي نوم اوسره روښانه کیږي وې تاله به نن موږ سزا درکو داسې ښکاري چې تا قصدن لوبه وبیلله او هغه میدان چې کومه دروازه وه په هغې کې کېنولو ویل کم کس چې تېرېږي د ده په مخ باندې او د ده په بدن باندې لاړې توکوي څومره ګران وخت دی عزتمندو یو انسان ناست وي او هر ایرا غیر راځي او په ده باندې توکاڼي توکي او لاړې توکي د انسان زړه څومره خرابېږي او خفه کېږي او بیا دومره مشهور سړی خو بهرحال هغې ته ځان ټینګ کړو وایي الله رب العزت د دقې عاجزۍ د وجې نه او د یو غریب او د یو دردمند او د یو غم ځپلي انسان د مدد د وجې نه الله رب العزت د باندې د ولایت دروازې کلاو کړېږي